السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست. زه یم ریاض شاهدزی او د کویک بوک د دویم لیکچر لپاره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. ښه ملګرو، نن زموږ د درس موضوع ده چارت اف اکاونټ. نو ملګرو، چارت اف اکاونټ په کویک بوک کې یوه ډیره مهمه اساسي او هغه بنیادي موضوع ده. که چېرته ستاسو چارت اف اکاونټ صحیح وي، منظم وي او کومه غلطي مو پکې نه وي کړي، نو کویک بوک به هم تاسو ته صحیح او منظم ریپورټ درکوي. او که چېرته مو پکې غلطي وکړه او اکاونټونه مو غلط جوړ کړل، نو بیا به کویک بوک تاسو ته هم ریپورټ غلط درکوي. نو دې لپاره پکار ده چې تاسو د دې په جوړولو کې پوره دقت او احتیاط وکړئ ترڅو په صحیح ډول باندې یو چارت اف اکاونټ جوړ کړئ. که چېرته تاسو په اکاونټینګ باندې پوهیږئ خو خپله هم جوړولی شئ، او که نه نو بیا تاسو کولی شئ چې د یو ملګري نه، د یو دوست نه، څوک چې په اکاونټینګ کې ایکسپرټ وي، د هغه نه تاسو مشوره واخلئ. ځکه که چېرته تاسو غلط اکاونټونه جوړ کړئ، فار ایگزامپل یو ایکسپنس اکاونټ دی او تاسو د هغې ټایپ انکم ونیو، نو څومره چې تاسو ایکسپنسز کوئ هغه به تاسو ته انکم کې راځي. ریپورټ چې کله ګورئ نو ستاسو ایکسپنسز به تاسو ته انکم ښایي. نو دې باره کې تاسو باید پوره دقت او توجه وکړئ، ځکه چې که چېرته تاسو یو ځل صحیح منظم چارت اف اکاونټ جوړ کړو، نو بیا بار بار ضرورت نشته دی چې تاسو هغه بار بار جوړ کړئ. مطلب تاسو کولی شئ چې همدا چارت اف اکاونټ ایکسپورټ او امپورټ کړئ. یعنی که ته چېرته کومه نوې کمپنۍ جوړئ، بله کمپنۍ، نو ته کولی شئ چې دا زړې کمپنۍ نه هغه چارت اف اکاونټ ځان ته امپورټ او ایکسپورټ کړي. نو مطلب یو ځل یې جوړ کړئ، صحیح جوړ کړئ او منظم یې جوړ کړئ. ښه، دلته ما سره یو وړوکی شان سیمپل دی د چارت اف اکاونټ. نو موږ به په همدې ترتیب باندې په کویک بوک کې چارت اف اکاونټ جوړوو. نو لومړی به یې د بینک نه شروع کوو. ښه، بینک ټایپ اکاونټس دا هغه اکاونټونه دي کوم چې مطلب نغدو پیسو پورې اړه لري. یعنی نغدې پیسې که په هر ځای کې وي، که په بانک کې وي، که په دفتر کې وي، که په صرافۍ کې وي، که په دکان کې وي، که په هر ځای کې وي، خو مطلب چې نغدې پیسې وي، نو کله چې د هغې لپاره تاسو په کویک بوک کې اکاونټ جوړوئ، نو د هغې ټایپ به بیا تاسو بینک اخلئ. نو دې لپاره به لاړ شو کویک بوک ته او په دې باندې به اوس عملي کار وکړو چې څنګه یو اکاونټ جوړیږي په چارت اف اکاونټ کې. ښه، کله چې کویک بوک اوپن شي، نو د چارت اف اکاونټ هغه شارټکټ چې کوم دی هغه په هوم پیج کې هم شته دی. دغلته تاسو کولی شئ چې دې باندې هم ډبل کلیک وکړئ او چارت اف اکاونټ ته ور دننه شئ. که بیا دلته نو، نو د لیست مینو کې چارت اف اکاونټ تاسو پیدا کولی شئ. په لیست مینو به کلیک وکړئ او چارت اف اکاونټ به دې ځای نه پیدا کړئ. او د کیبورډ نه هم تاسو کولی شئ چې چارت اف اکاونټ په کنټرول ای باندې هلته چارت اف اکاونټ ته ورشئ. ښه، دا چارت اف اکاونټ موږ سره تیار جوړ شوی دی. کویک بوک تیار خپله موږ ته جوړ کړی دی. که ستاسو یاد شي کله چې موږ کمپنۍ جوړوله، نو موږ نه یې بعضې اکاونټونه لکه موږ هلته انتخاب کړو چې زموږ دغه اکاونټونه په کار دي، نو هغه کوم چې موږ انتخاب کړي وو نو هغه دلته موږ سره ټول راغلي دي. اوس چې موږ نوی اکاونټ جوړوو، نو د هغې لپاره به موږ راشو، په اکاونټ باندې به کلیک کړو، نیو به ووهو، او اوس دلته موږ نه کویک بوک پوښتنه کوي چې چوز ون اکاونټ ټایپ اینډ کلیک کنټینیو. دلته مطلب موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو څه رقم اکاونټ جوړوئ، انکم اکاونټ جوړوئ، ایکسپنس جوړوئ، فکس اسیټ جوړوئ، بینک جوړوئ، لون، کریډټ کارت، اکویټي او یا هم ادر اکاونټ. نو دا به موږ په ترتیب باندې جوړوو، خو موږ به لومړی یو بینک اکاونټ جوړوو. نو په بینک باندې به کلیک وکړو
کله چې بینک اکاونټ باندې کلیک وکړي دلته تا ته یو څو مثالونه درکړي دي چې ته په بینک کې کم اکاونټونه جوړولی شي. تاسو مطلب کولی شي چې پی ټي کیش، چیکینګ، سیوینګ، مانی مارکیټ او څومره چې مخکې تاسو ته مې وویله چې څومره چې نغدې پیسې وي او تاسو هغه په کویک بوک کې د هغې لپاره اکاونټ جوړوئ نو تاسو به هغې لپاره ټایپ بینک انتخابوئ. ښه بینک باندې به کلیک وکړو او بیا به کنټینیو شو. ښه اکاونټ نیم اکاونټ نیم کې به مونږ عزیزي بینک ورکو، یعنې مونږ عزیزي بینک اکاونټ جوړوو. ښه سب اکاونټ چې کوم دی دې نه به مستیر شو، دې باندې به لږ وروسته کار وکړو. ښه عزیزي بینک به کاپي کړو او په ډسکرپشن کې مو ته همدا واچوو. اکاونټ نمبر چې هر شی وي تاسو به هغه ورکړئ دلته، چې هر اکاونټ نمبر ستاسو د بینک وي هغه دلته تاسو ورکړئ. روټینګ نمبر چې دی دا د آنلاین بینکینګ پورې مربوط دی، مطلب چې آنلاین بینکینګ کوم روټینګ نمبر تاسو درکړی وي تاسو کولی شئ چې هغه دلته بیا ولیکئ. ښه دلته تا نه پوښتنه کوي چې تا کوم بینک اکاونټ جوړی، ته په دې کې اوس لکه پیسې اچئ که نه خالی پرېږدي. که چېرته ستاسو په بینک کې پیسې وي او تاسو کولی شئ چې هغه د هغې هغه اینډینګ بیلنس چې کوم دی دلته راوړئ او دلته به یې تاسو ورکړئ. مطلب زما په بینک کې اوس فی الحال 15,00,000 روپۍ دي. ښه دا 15,00,000 روپۍ افغانۍ چې دي دا لکه په کوم تاریخ باندې، په اول تاریخ باندې اوکې به یې کړو او سیف اینډ کلوز به یې کړو. کله چې مطلب ته غواړې چې دا کلوز کړي نو سیف اینډ کلوز به یې کړي، او که نه او که وایي چې نه زه بل اکاونټ هم جوړوم نو بیا به سیف اینډ نیو وهي، خو اوس فی الحال لپاره به زه سیف اینډ کلوز کوم. ښه موږ سره دلته د عزیزي بینک په نامه باندې اکاونټ جوړ شو چې پکې 15,00,000 افغانۍ هم پرتې دي، ځکه موږ پکې هلته بیلنس واچوو. ښه دلته زمونږ لکه بانک هم 15,00,000 شو او اکویټي هم زمونږ 15,00,000 شوه. دا ولې؟ دا ځکه چې اونر خپلې پیسې راواخیستې او په بانک کې ډیپوزیټ کړي، نو بانک زمونږ ډیبټ شو او اونر اکویټي چې ده هغه زمونږ کریډټ شوه. نو د دې د معلومولو لپاره به تاسو ریپورټ ته لاړ شئ چې تر څو تاسو پرې ښه وپوهېږئ. ټرایل بیلنس به چیک کړو. دلته وګورئ عزیزي بینک 15,00,000 ډیبټ شوي دي، د څه وجې نه؟ د اکویټي له وجې نه 15,00,000 روپۍ اکویټي کریډټ شوې ده او عزیزي بینک چې دی هغه ډیبټ شوی دی، نو دواړه ایکول بیلنس لري. ښه مطلب دلته ډیبټ او کریډټ دواړه لکه مساوي دي. دوستانو کویک بوک چې کوم دی دا ډبل انټری سیسټم دی. دلته که یو شی ډیبټ کوي نو بل ورته خامخا کریډټ کوي. مطلب موږ په اکاونټینګ کې ویلو چې موږ ډبل انټری سیسټم او سنگل انټری سیسټم لرو، نو کویک بوک چې کوم دی دا بیا ډبل انټری سیسټم دی. ښه اوس په موږ یو بل اکاونټ هم جوړ کړو، په همدې کې یو بینک ټایپ اکاونټ به جوړ کړو او د کیش ان هینډ په نامه باندې. ښه دا به دلته ډسکرپشن کې هم پیسټ کړو. ښه دې لپاره بینک اکاونټ نمبر ضرورت نشته ځکه چې دا خو زموږ کیش ان هینډ دی او انټر اوپننګ بیلنس دا هم پکې نه اچوو ځکه دا به موږ په خپله مینولی کوو چې تاسو ته معلومات او پته ولګي چې څنګه مطلب یو انټري کېږي. دا به سیف ان کلوز کو. ښه زموږ بل اکاونټ هم جوړ شو کیش ان هینډ په نامه باندې چې اوس پکې بیلنس فی الحال 0 دی، نو دې کې به موږ انټري کوو. د بینک نه به مطلب کیش ان هینډ ته پیسې را انتقالوو، خو خیر هغه وروسته بیا کوو. نو اوس به لاړ شو یو ایکسپنس اکاونټ به هم جوړ کړو او ښه ایکسپنس اکاونټ به جوړ کړو د کچن ایکسپنس په نامه باندې. ښه سیف اینډ نیو به ووهو دا والي. ښه
کچن ایکسپنس به موږ جوړ کړو. دلته مخکې موږ چې سب اکاونټ باندې وروسته کار وکړو نو اوس به راشو دې باندې موږ کار وکړو. دلته موږ په کچن ایکسپنس کې ولیکو چې فار ایگزامپل فود ایکسپنس او سب اکاونټ به د چې واخلو د کچن ایکسپنس کې چې وي نو خپل به کچن ایکسپنسز راشي. دا هم سیف ان نیو کو. بل به فار مثال آیل ایکسپنسز ښه د دې سب اکاونټ د چې شو د کچن ایکسپنس شو. سیو ان نیو. بل مطلب ګاز ایکسپنس کچن ورته ونیسو. دا ښه دا به اوس سیف اینډ کلوز کو. ګوره کچن ایکسپنسز منګه یو اکاونټ جوړ کړ، مطلب څومره د اشپزخانې مصارف یې څومره دي که نه، هغې کې به موږ سره فوډ ایکسپنس وي، ګاز به وي، مطلب غوړي به وي، اوبه به وي، څومره چې تاسو مطلب ضرورت وي هغه به ټول جوړ کړئ. دا چې دي دا فوډ، ګاز، آیل او واټر دا د کچن ایکسپنسز هغه سب اکاونټونه شو. مطلب که دې کې منټري وشي او دې کې منټري وشي، دې کې او دې کې، نو ټوټل به کچن ایکسپنس ته راځي. ته کولی شي مطلب د دې ریپورټ جدا وباسي او د دې فوډ ایکسپنس جدا وباسي، د ګاز جدا، همداسې په ترتیب دا نور هم. ښه نو کوم وخت کې به تاسو نه لکه په سپیلنګ کې اشتباه شوي وي یا پکې نور څه مشکل وي، تاسو کولی شئ چې دا اکاونټ بیرته ایډیټ هم کوئ او بیرته بیا سیف اینډ کلوز کوئ. او که کوم اکاونټ هم په کار نه وي، مطلب درته اضافي ښکاري یا غیر ضروري اکاونټونه وي، کولی شئ چې هغه مطلب بیرته ډیلیټ هم کوئ. لکه زه غواړم دغه اکاونټ ډیلیټ کړم، نو ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ او اوکې به کړئ. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې اکاونټ ایډیټ او ډیلیټ هم کوئ. ښه اوس به موږ لاړ شو او د عزیزي بینک نه به یو څو روپۍ راواخلو او دفتر ته به یې راوړو. نو دې لپاره موږ ځو یو جورنل انټري به پاس کړو. ښه جورنل انټري چې پاس کړئ نو لاړ به شئ کمپني مینو ته او میک جنرال جورنل انټریز، دلته به راشئ او دلته به اوس تاسو ولیکئ چې کیش ان هینډ ډیبټ، ولې چې دا دې ته پیسې راځي 2 روپۍ، 1 لک روپۍ. د کوم ځای نه؟ د عزیزي بینک نه. ښه میمو کې به مو ورته ولیکئ چې کیش ښه دا به راواخلي، دلته به یې کاپي کړي. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د بینک نه پیسې راواخلئ او دفتر ته یې راوړئ یا یې د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته ولیږئ. نو په جورنل انټري کې کېږي. جورنل انټري باندې به موږ بیا وروسته هم خبرې کوو، خو دا دې لپاره چې تاسو ته پته ولګي. نو اوس به پې موقتي یو انټري به دلته موږ موقتي وکړه، بیا دې باندې موږ مکمل بحث کوو. ښه دا به بیا تاریخ به موږ ته انتخاب چې په کوم تاریخ باندې، 5 تاریخ باندې. سیو اینډ نیو کلوز به کې. ګوره بینک کې 4 لک روپۍ پاتې شوې او 1 لک چېرته راغلي؟ کیش ان هینډ ته. نو تاسو کولی شئ چې په همدې ترتیب باندې یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته پیسې ولیږئ، مطلب یو ورته ډیبټ کوئ بل به کریډټ کوئ په دې ترتیب باندې.
ښه دوستانو دا و د نن ورځې لیکچر انشاءالله سبا به په بل لیکچر باندې خبرې وکړو تر هغې تاسو په لوی رب سپارم د خدای په امان